د اغزن سیم ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د اغزن سیم ناول اومې او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول اومه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. شیبه وروسته کوټه د چرسو له بویه ډکه شوه. بیا یې زما پلار ته سګرټ ونیوه. لاس یې هماغسې غځېدلی پاتې شو. بیرته یې سګرټ خپلې خولې ته ورنږدې کړ، ټوخي واخیست. زما پلار ته یې وکتل، په ملنډو یې وویل ډېر غیرتي یې. یو دم یې وخندل، خو دلته هیڅ هم نشي کولی. د پلار په سترګو کې مې غوسه لیده. سړي وویل تېر کال مې یوه ایرانۍ کورنۍ له سرحده اړوله. 2 پیغلې پکې وې. په تګ کې مې له یوې سر ناڅاپه اوږه ولګېده. ورونو ته یې وویل د سوکانو وار نه راباندې کېده. خو کله چې له سرحده واوښتو، همغه جنۍ مې په غېږ کې ونیوله. مچو مې ترې واخیستې. ورونو یې راته کتل، خو هیڅ یې هم نه شوی کولی. څه به یې کول؟ ها، هیڅ. نه پولیسو ته ورتلی شوی او نه یې هم ماته کومه څپېډه راکولی شوی. زارۍ یې کولې، ویلې چې خویندو ته مې څه مه وایه. خاوره همغه وه، هوا همغه وه، زه همغه وم، دوی همغه وو، خو وطن همغه نه وو. یوازې 1 کیلومتر واټن ټول غیرت ورڅخه واخیست. د غونډۍ په دې سر کې مې په ناپامۍ اوږه ورسره ولګېده. د سوکانو وار نه راباندې کېده، خو د همدې غونډۍ په بل سر کې مې مچو ترې اخیستې. زارۍ یې کولې، ډېر فرق نه دی ها. د سړي خبره سمه وه. تېر کال له پوهنتونه کور ته راتلم. په کوڅه کې یو هلک ولاړو، مازې راته وخندل، خو ښه نه راباندې ولګېده. پلار ته مې وویل ماښام کور ته ورغی. د هلک پلار یې راویسته، جنرال و. یو عادي دکاندار په 1 روپۍ کړ. خو دلته یوه معتاد ایراني ته هیڅ هم نه شو ویلی. د سړي په غږ کې مې فکر سر راټول کړ. مه ویرېږئ. ور ومې کتل، زما مور ته یې وچې سترګې نیولې وې. سړي وخندل. موږ 2 ډوله مسافر لرو. ځینې کمې پیسې راکوي، مازې تر سرحده اړوو. نور یې خپل کار، څه چې کوي. چېرته چې ځي موږ پورې اړه نه لري. خو ستاسو غوندې مسافر بیا په ټولو قاچاقبرو پورې تړلي دي. بس ما هم په همدې ډله کې وشمېرئ. هره میاشت 10-15 مسافر تر سرحد اړوم. د هر مسافر پر سر $10 راکوي. اعتبار نشم خامولی، ډېرې پیسې دي. غلی شو، ګړۍ ته یې وکتل، وی ویل 12 بجو ته ځانونه تیار کړئ. ودرېده او له کوټې ووت. 11 بجې راغی. زما پلار ته یوه پلاستیکي کڅوړه ور وغورځوله. وی ویل چې د پوستې د عسکرو له دیده مو ساتي. پلار مې له خلطې 2 تور یخنقاقه راویستل. یو یې په خپله واغوسته، بل یې زما ورور ته ونیوه. کله چې د باندې راووتو، پلار او ورور مې په توره شپه کې سم نه ښکارېدل. مخکې لاړو. سړي را یاده کړه چې له پښو سره مو پام کوئ. هڅه وکړئ چې وړې ډبرې لاندې ونرغړي. دا یې هم وویل چې تشویش مه کوئ، یوه پوسته د لرې ورنه تېرېږو. په 15 کلونو کې یوازې 1 ځل راباندې ډزې کړي دي. ټول د غونډۍ په پیڅکه کې په سړي پسې روان وو. یو ځای ودرېدو. د یوه هلیکوپټر له کمزوري غږه پرته نور څه نه اورېدل کېدل. مخکې لاړو، وچ خوړ وو. پورته وختو، یو ځای تیږه ورغړېده. پرېوتو. تر ډېره مو حرکت نه کاوه. بیا ولاړ شو. سړي زما له پلاره بکس ور واخیست. په احتیاط مخکې تلو. یو دم ډزې شوې. له ډبرو سرې سپرغۍ باد شوې. شاته مو منډه واخیسته، تر کمره لاندې پرېوتو. مور مې چیغه کړه، زوی مې. سړي یې پر خوله لاس کېښود. زړه مې ولړزېده، ورور مې نه و. پلار مې ولاړ شو. سړي تر پښو ونیو. په ټیټ غږ یې وویل وژني مو. غږونه مې واورېدل. عسکرو چیغې وهلې. پر مخامخ ډبرو د بتۍ سپینه رڼا پرېوته. ورور مې ولیده، پروت و. سپینې سترګې یې نیولې وې. د غوږ لاندینۍ برخه او غاړه یې لامده ښکارېدل. رڼا بلې خواته لاړه. مور مې لاندې ورغړېده. ورغلم. خرهاره یې خود. چیغې شوې. پورته مې وکتل. د بتۍ سپینه رڼا مې په پلار لګېدله. هغه زما د ورور خواته منډې ور وهلې. ډزې شوې. مخې ته یې سرې سپرغۍ باد شوې. بېرته را وګرځېده. سړی راغی. زما مور یې له ځمکې پورته کړه. مخکته ګړندی روان شو. پر سر مې د مرمیو شرهاری واورېده. پلار مې تر مټ ونیولم. 2 لاندې خوړ ته منډه واخیسته.
سړي راغږ کړل. ورغلو د لویې تیږې تر شا کېناستو. مور مې پرته وه، خرهاری خود. سړي یو دم منډه واخیسته، پورته د سپینو رڼاو خواته ورغی. ډزې شوې، بیرته راغی. درب شو، بکس پر ځمکه ولوېده. عسکرو چیغې وهلې. کله کله به د بتیو سپینې تیرې رڼاوې پورته په تیاره کې تیرې شوې. مریم غلې شوه، وروسته غریو واخیسته، ویې ژړل. بیا په ډک ستوني وویل نه وم پوه شوې. یو وخت مې د پلار ژړغونی غږ واورېده. مریم مریم سترګې رڼې کړه. ور ومې کتل، هملته په ډبرو کې پرته وم. پلار مې زما د لاسونو ورغوي موښل. ځان مې د هغه غېږې ته ور وغورځاوه. ومې ژړل. د ورور په وینو لړلی غوږ مې له ذهنه نه بوت. مور ته مې وکتل، بې حرکته پرته وه، خرهاری نه خود. د غونډۍ په بل سر کې سپینې رڼاوې یوې بلې خواته کېدلې. د سړي غږ مې واورېده، کمه لاره پاتې ده. پلار مې حرکت ونه کړ. سړي د هغه پر اوږه لاس کېښود. ورو یې وویل سخته ده، خو بله چاره نه لرې. پلار مې هماغسې ژړل. سړي بکس ته ډډه ووهله. یوه شېبه غلی و، بیا یې وویل شاته نشئ تلای، د ایران پولیس مو نیسي. لور او ښځه د زنانه او زندان په نوم درنه بیایي. هر څه چې زړه وي کوي یې پرې. پلار مې هماغسې ژړل. سړي بکس ور واخیست، ولاړ شو. وی ویل رڼاوې لرې دي، داسې وخت بیا نشئ موندلی. پلار مې یوه شېبه غلی و، بیا ودرېد. مور مې پر اوږه واچوله. نیم ساعت لا نه و پوره چې د سرحد بلې غاړې ته ورسېدو. مریم خبرې ختمې شوې. پاو وروسته ټلیفون راغی. وی ویل چې د روغتون د دهلیز رنګ یوه ورځ نور وخت نیسي، خو لوسي په کور کې انټرنیټ لري. نن مې د هغې په ادرس نورې خبرې در ولېږلې. مریم خوشحاله ویلې چې د پلار وکیل یې زنګ ورته وهلی و. شاید دوهمه محکمه یې د قید موده راټیټه کړي. نه مې شوی کولی چې د خوشحالۍ پر مهال تیر وختونه ور په زړه کړم. خو د مریم پر رالیږلو خبرو کې یو څه کم و. کیسه سمه نه راتله، باید ورباندې پوه شوی وای. بخت یاري را سره وکړه. د پوښتنې راته وویل. سل زړونه مې سره وتړل. ور یاده مې کړه چې ورور دې څنګه شو او تر سرحده په څه ترتیب واوښتی. مریم غریو واخیسته. ټلیفون قطع شو. ځان بد راته وایسېده، خو چاره نه وه. نن یا سبا باید پوهېدلی وای. لنډ وخت وروسته ټلیفون راغی. مریم وه. بخښنه یې وغوښته. په ژړغوني غږ یې وویل. دواړو غاړو ته هسکې پرخې ولاړې وې. مجبوره و چې پر همغه لاره پورته وخیژو. یو ځای ودرېدو. زه او پلار دواړه کېناستو. په ځمکه کې ستوري ښکارېدل. لاس مې وروړ. له وروره پاتې ډب وینه لا توده وه. چیغه مې ستوني ته راغله. پر مړوند مې غاښونه ټینګ کړل. سړي تر مټ ونیولم. پلار مې هم په زحمت ولاړ شو. تیاره وه، خو بیا مې هم د مور زړېدلي سپین لاسونه لیدل. سړي تر مټ نیولې وم. ګړندی ورپسې تلم. ډبرې رغړېدلې. نه مې ټک واورېده او نه هم د عسکرو چیغې. پاو وروسته د غونډۍ په بله غاړه کې کېناستو. مریم یو دم وژړل او خبرې پرې شوې. وروسته په غریو کې وپوښتل ورور به مې ژوندی وي؟ زه غلی وم. د مریم ژړا زور ونیوه. ټلیفون قطع شو. په سبا مې د مریم خبرې راواخیستې. ماخوستن کمپیوټر ته کېناستم. ویلې وو. په ړنګو دیوالو کې کېناستو. خرابه وه، پخوانۍ خرابه. د ستورو تته رڼا له دیواله پر الوېدلو لویو وړو ډبرو لګېدله. پلار مې تیزه تیزه ساه اخیسته. ستړی و. یو پاو یې زما مور په خپلو اوږو راوړې وه. سړی هم غلی و، پر یوه تیږه ناست و. شېبه وروسته یې وویل زه تر دې ځایه در سره وم. ولاړ شو. د بکس زنځیر یې کش کړ. د پلار اوږه مې وخوځوله. ور ویې کتل. یو دم ودرېده. سړی تر مټ ونیو. په حیرانۍ یې وویل دا زموږ بکس دی. سړی په خبره کې ور ولوېده. خو دا ستاسې نه دی. لاس یې راویسته. کڅوړه وه. پلار مې په بیړه وویل څه دي؟ سړي وویل پوډر. یو دم یې د سړي ګریوان ته لاس ور واچو. چیغه یې کړه تا زموږ په بکس کې پوډر ایښي وو؟ سړي خپل دواړه لاسونه زما د پلار پر ټټر کېښودل. پورې یې واهه. له دیواله یوه غټه تیږه راولوېده. سړی ودرېد. په ملنډو یې وویل د همدې پوډرو په خاطر مې سرې مرمۍ ومنلې او بکس مې راوړ. پلار مې لاس پورته کړ. سړي وویل احمقتوب مه کوه، ښځه او لور دې لا پاتې دي. پلار مې کېناست. سړی 2 ګامه شاته لاړ. یوه لویه ډبره یې لرې کړه. وړه کنده وه. کڅوړه یې په کنده کې واچوله. همغه غټه ډبره یې پرې کېښوده. بېرته په خپل ځای کېناست. مور مې یو دم چیغه کړه. پلار مې د هغې پر خوله لاس کېښود. د هغې خرهاری شو.
بیرته بېسده پرېوته. د پښو غږ راغی، وړې ډبرې ورغړېدې، ټول پرېوتو. د شغال ورو انګولا شوه. سړی بیرته نیغ کېناست، په ټیټ غږ یې وانګولل. 2 تنه راغلل، دواړه تنکي ځوانان وو. یو یې له سړي سره ودرېد، بل یې تیږې ته ور وګرځېد. سړي د مخامخ ولاړ ځوان پر اوږه لاس کېښود، موږ ته یې وکتل. ویې ویل دی اوزګان نومیږي، تاسو به تر وان پورې رسوي. بیا ځوان ته څه وویل پوه نه شوم، فکر کوم چې ترکي ژبه وه. ځوان بکس ور واخیست، په لهجه لرونکې فارسي وویل دا سیمه خطرناکه ده، باید لاړ شو. پلار مې مور پر اوږه واچوله، ټول راووتو. سړی ایران ته ور وګرځېد. هغه بل ځوان د پوډرو له کڅوړې سره بلې خواته په تیارو کې ورک شو. موږ هم په خپل رهنما پسې روان شو. مخکې لاړو. پلار مې ستړی و، تیزه تیزه ساه یې وهله. یو ځای کېناستو. د موټر بل چراغونه پر لوڅو ونو ولګېدل. بیرته مو حرکت وکړ. تر 2 پوستو تیر شو، لرې وې خو رڼاوې ښکارېدلې. د مور په خاطر مو 1 ساعت لاره په 2 ساعتو کې ووهله. د میږو غږ راغی، ګړنجونې وګړنجېدل. د سپیو غپا په تیزۍ سره نږدې کېدله. ورغلو. ځوان لاسي بتۍ ولګوله. 2 چیني کوچنیو سپیو منډه راواخیسته. تر ځوان را وګرځېدل، لکۍ یې وهلې. وی کوټې ته ورننوتو، چراغ بل وو. د خړې درۍ پر سر د غالیو اوبدلو وړه کارګاه ولاړه وه. څنګ ته ګډې وډې زړې بړستنې پرتې وې. ځوان څراغ ور واخیسته او د باندې ووت. ښه شېبه ووته. پلار مې ورسۍ ته ناست و، سلګۍ یې وهلې. مور مې لا په سد نه وه راغلې. ما هم هڅه کوله چې کومه چیغه مې تر خولې راونوځي. ما تر ډېره د پلار سلګۍ اورېدلې. کله کله به د ګړنجونې غږ هم پورته شو. وروسته خوب وړې وم. نه پوهېږم څه وخت و، خو مور مې چیغې وهلې. سترګې مې خلاصې کړې، رڼا وه. مور مې خپل لاس ته کتل. لاس یې زما د ورور پر وچو وینو سور و. له چیغو یې وار نه کېده. ورغلم، د مور پر اوږه مې لاس کېښود. راویې کتل، سترګې د انګار غوندې سرې وې. راړنګه شوه، سر یې زما پر اوږه کېښود. د زړه له زوره یې چیغه کړه. ټولو ژړل، چیغې مو وهلې. د ورور نوم مو اخیسته. ښه شېبه ووته. کوټې ته 2 ښځې راغلې، په عمر پخې ښځې. د کوچیانو غوندې له پاولیو ډک ګرد کمیسونه یې اغوستي وو. یوه یې زما مور ته ورغله او بله یې زه په غېږ کې ونیولم. له نازه یې پوه شوم چې اصلي کیسه ور معلومه ده. په ژبه یې نه پوهېدم، خو پوست غږ یې د غمرازۍ معنا ورکوله. 2 ورځې هملته وو. 2 کوره وو، رمې درلودې. سړو یې ارت پتلونونه اغوستي وو. صدریو یعنې واسکټونه یې راوتلي جیبونه درلودل. په خټه کردان وو. په 2 ورځو کې مې له مور و پلار سره یوه خبره هم ونه کړه. څه به مو ویلي وای؟ ټول غلي وو، خو مور به مې کله کله له ځان سره غږېدله. د زوی نوم به یې واخیست، بیا به یو دم چیغه کړه، راځي راځي ضرور راځي. موږ به یوازې ژړل. په 3م سهار یو موټر راغی. په باډۍ کې له وطني چرګانو ډک قفسونه ایښي وو. موټروان په قفسونو کې لار ویسته، موږ ته اشاره وکړه. له څه ویلو پرته ورغلو، کېناستو. مخې او دواړو غاړو ته مو له چرګانو ډک قفسونه وو. یو بل قفس راغی، زموږ تر سرونو 21 پورته ودرېده. بوی وو، سوړ بوی، هیڅ ټیکه نه کېده. مور ته مې وکتل، زما د پلار پر اوږه یې سر ایښی وو. د ککرۍ پر تور ټیکري د چرګانو سپینه چټلي ښکارېدله. موټر حرکت وکړ. ښه و، سوړ باد د چرګانو بوی ورسره یووړ. موټر په ښه سړک ته وخوت. یو پاو مزل مو وکړ، بیرته خامې ته ولوېدو. تر غټ کلي تیر شو. کورونه خام وو. د لرګي ناوې ترې راوتلې وې. د بامونو پر سرونو وچ واښه ښکارېدل. په دښته کې مخکې لاړو. غونډۍ راغلې، موټر ودرېده. د 2 چرګو له منځه مې ور وکتل. د خام سړک پر سیمټي پلچک ناستې زړې ښځې پیسې شمېرلې. موټروان راغی، زموږ پر سر د ایښي قفس دروازه یې خلاصه کړه. 2 چرګان یې پکې واچول. موټر حرکت وکړ. مور ته مې وکتل، همغسې خپل سر زما د پلار پر اوږه ایښی وو. غرمه پاخه سړک ته وختو. د سړک پر غاړه ولاړه لوحه تېره شوه. چرګې مې ونه شوی لوستلی، خو 2مې لوحې ته مې مناسبه چوله پیدا کړه. د یوې چرګې تر سره وزر لاندې مې ولوستل، وان ته 30 کیلومتره. موټر خامې ته ولوېده. جمپونه یې نه خوړل، جغل وو. وخت ووت، موټر ودرېده. چرګو چیغې کړې، د سر قفس لرې شو. ودرېدم، ونې وې. پر یوه لویه تیږه کېناستم. مور ته مې وکتل، د خپل ټیکري پیڅکه یې تر ګوتو تاوه کړه. پیڅکه مې د مور پر سپین صاف تندي تېره کړه. د چرګانو وچه چټلي لاندې ولوېده.
پلار ته مې سترګې ور واړولې، دواړې اوږې ککړې وې. په رسېدلې ږیره پسې مړه بڼکه سریښ وه. خپل ټیکری مې لرې کړ، ماز یو ځای چټل و. موټروان قفسونه سم کړل، په اشاره یې پوه کړو چې له ونو ونوځئ. د چرګانو نارې تر هغه وخته راتلې چې موټر پخې ته وخوت. پاو ووت، ټیکسي راغله. 10 دقیقې وروسته په یوه کور کې وو. 2 ځوان نجونې راغلې. یوې زه تر لاس ونیولم، بلې زما مور ته ورغله. ارت او ښکلي سالون ته یې ورنوتو. نیمه یې دیوال آینې نیولی و. لاندې پر میز د آرایش مختلف وسایل ایښي وو. تشناب ته ورغلم، جینۍ را ځړېدلو جامو ته اشاره وکړه. پوه کړم چې تر ځان مینځلو وروسته همدا جامې واغونده. کله چې په سالون کې ولاړه اینې ته ودرېدم، ځان راته ښه ونه ایسېده. پر چسب پتلون د خنقاق لنډه لمنه پرته وه. مور مې راوسته، پوه شوم لمبولې وه، خو ارته و اوږد یې خنقاق کې ښه و، کمربند یې نه معلومېده. پلار مې ولیده، جامې بدلې وې، تر خریلې ستوني لاندې سره نیکټایي ورتړلې وه. شیبه وروسته له کوره ووتو او په همغه ټیکسي کې کېناستو. مور ته مې وکتل، غټې سترګې له غمه ډکې وې. د تورو اوږدو ویښتو پیچلې څوکې لا لمدې ښکارېدلې. وان کوچنی خو ښکلی ښار و. ډېرې کورونه یې 2 یا 3 پوړیزه وو. د ریل په ایستادګاه کې یو بل سړي ته یې وروسپارلو. سړی له ونې هسک. د تګ په وخت کې د ورمېږ غوښې خورېدلې. تر مسافر وړونکي ریل تیر شوو. تر 2 پټلیو واوښتو، بار وړونکي ریل ته ور وختو. له کارتنو ډکه تیاره کوټه وه. مخکې لاړو، د کارتن په هوار شوي کاغذ کېناستو. سړي یوه پلاستیکي کڅوړه راته ونیوله او په خپله له ډبې ښکته شو. شیبه وروسته نور کارتنونه راوړل. زموږ له پښو سره یې تر چته ودرول. تر یوه وخته د کارتنو له چولو څخه د وره رڼا ښکارېدله، خو وروسته تپه تیاره شوه، هېڅ مو هم نه لیدل. ډېر وخت د ریل په ولاړه ډبه کې وو. 1 ساعت، 2 ساعته، 3 ساعته، نه پوهېږم. تر دې ډېر. یو وخت چوکۍ ولړزېدلې. د ریل پر شاتني دیوال مې غوږ ولګاوه. ماشین چالان و. وروسته مو وړې جټکې وخوړې. ریل حرکت وکړ. د اغزن سیم ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا و د ناول 9مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لو څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.